اگر سپید 15 باشه، اگر سپید 30 باشه نه، ما اگر 40 باشه نه مینیمم از این و در کم باشه باز دست بتدیم وارنگی نو الاینمنت برای رقم مشخص کوي مثلا دلته دی په دوزه کې تاسو کولای شئ چې الاینمنت مثلا اینجا بر آمدنه و اینجا تقریبا اینجا بر آمده نو تاسو د شوای څو ورته کوچنی کې ډیره ایما غټاوي داس څه کوچنی شي مين دختر وسی بیرته ورته خلا کوي داس نه کولای شي چې په دویو محور باندې داسې کټ داخله کړي چې دا محور ونفري هغه محور داخل شي مثلا میخواین اینی محور این طرف میاری و این باز شور نخوره فقط به می محور مستقیم اینی قسم بیاری مثلا اینی محور بیاری اینی محور تقریب نشه اینی محور بجای خودمانه یا پس داخل میکنی مثلا دا تا گلایی دا کنه دا گلایی دا شاها زیاد تا که نه یه چه زیاد کولای شي چې دو پوسټه باندې بیرته کوچنی الاینمنت به ښه منظم اوس دلته ګوره دا شاو ډېره هغه ده دا ونیسه ښه یې پرې راکړه ځای خو ازاد لري څه مشکل نشته که نه اوس دلته داسې بیرون ته راوتله رایټ کلیک ایډیټ جیومټري کولای شي چې دلته یو پی آی ورته اډ کړي که مخکې د نه وي اډ کړی وروسته غواړئ نو دلته پی آی اډ کړه او راشه ورته ګلایي ورته اډ کړه څنګه ګلایي زه ورکړم پري کار بټوین ټو انټر اول د شروع نقطه هغه چوټه او آخر لیس دین نه اوس ګلایي واخیسته خو ګلایي وروسته کش کړه بیا راشه مثلا دلته صحیح دی مثلا په دو ساحه کې که ته دلته ګلایي وګورې حتما شته ده دا پراخه کوي څه د دغه نقطې نه کولای شي د ګلایي یس مثلا دغه راوړېدل مثلا دا کولای شي دلته وګوره دلته وین داسې نو دا اول خو دغه ګلایي یو څه ورته پراخه کړه بیا راشه دغه ګلایي یو څه پراخه کړه او د دو ځای ونیسه داسې منظم وکړه دا خطه مثلا دلته راشه دلته وتلی دی که نه نو پی آی ورته انزیټ کړه په دو ساحه کې داسې هغه سنټرلاین تقریبي داسې نه چې حتما 100% 100% خو نمیشه نه که 100% همی سی آر نقطه یو نور ده همی سنټرلاین خو سروی مخدق نمیشه که 100% باید یه سرک موجوده نباشه همین سرک موجوده باشه سنترلاینش خوب 100% همون نمیشه از خاطر که اینجا نقطه میگیرنه دوم نقطه خو مستقیم سین حتما 2-3 سانتی خی طرف به طرف پیشان نمیشه امیرات که میگیره 100% خو مستقیم نمیگیره دیگه حتما در سنترلاینه حتما 1-2-10 سانتی 15 سانتی خو حتما یعنی مفهوم ما اینی بود که سی ال مستقیم 100% ما شما نمیتونم که دمی الاینمنت ما بیارم 100% سی ال یا کمی اون طرف حتما میشه داس دا گلای هغه د گلای پیراخ کار مثلا کاش شاه دا ته گلای د مثلا کاش پیراخ اجسمنت د الاینمنت د تاسو مربوطه چې ښه الاینمنت باید اجس شي خوش مثلا دا مثلا کولای شي دا داسې وکړي کار کوي نسبت یا بهتر څه یو کار دا کولای شي چې پراخ دلته مثلا د ډېره وتلې که نه کولای شي دلته یو پی آی څنګه کې ورته انزیټ کړي چې راشي د خپل الاینمنت سنټر لاین ته انټر دا کولای شي چې دلته ګلایي ورته دا دا انټر دا انتخاب کا د دو نقطه ونیسه ګلایي شو بیا د دو پوسټه باندې کولای شي چې دا څنګه کېږي
نو الاینمنت په خپل د کیک منظم کې کله چې منظم کوم کولای شي چې دونه ته بیا یو ټیسټ سیکشن د ځان لپاره واخلې چې چک کړي چې د الاینمنت په کومه ساحه کې تللی دی که نه مثلا دلته کولای شي چې یو سمپل لاین واخلې سیکشن کریټ یو سمپل لاین ورته واخلې نیو الاینمنت که نه یو نوم ورکړي مثلا د ټیسټ په نامه باندې روټ سمپل لاین اگزیستینګ فقط کې موجود دی بل شی خو نشته کوریډور سرفیس ما نداریم نه اوکی دا اینجا دا 20 متر یک طرف 20 متر حتما راغلی خو هارد دی مثلا که موږ تاسو بیا دا واخلو رایټ کلیک الاینمنت دلته وګوره دغه آف دی حتما دا دی آف که نه دا دی سمپل لاین و سمپل لاین تراشه سیکشن واخله دونه وګوره دا یو نیم ورکه سی اس یا پر سیکشن هرڅه چې کوي سمپل لاین ټو په نامه باندې دی شروع په سیکشن کې اوکی دا ته وچی دا چې نه شاید مونږ نه کار فقط اگزیستینګ ساحه مرتخی اگزیستینګ ټیسټ په نامه باندې دی دا زه لږ تاسو کوم دا تواشن گرید آن انوتیشن مثبت و او لیفت اوکی کوریډور او سرفیس نشته فقط اگزیستینګ مرتخی کنه ته کولای شي چې اوس دا په هر ساحه کې چک کې مثلا دلته راشه دا څه شو دا راشه دا سرفیس څنګه کا سمپل لاین د دوه نقطې نه یسه باول د دوه شروط د دوه دروازه دلته سټیشن سټیکر هم ته کولای شي چې آن کې وګوره هلته که نه درته ښایي اوس که دا زه داسې روډم په مخ باندې څم چکوم چې سره کوم ساحه ده دا سنټر لاین چکوم دا سنټر لاین که د ما سنټر لاین دوه ترغله زه پوهېږم چې بعد اوس ګوره دومره منظم دي دلته که نه تقریبا د دوه مقطع سنټر لاین ترغلی دي دا اوس مثال یو مثال زه بل ځای درکړم مثال دلته راشه رایټ کلیک جیومټري ایډیټ پوینټ دا یوه نقطه اټکوم څه شي اوس سنټر لاین چېرته لاړه سړک د ما دا دی سنټر تا ته معلومیږي چې والا دلته غلط بیا به سړک څنګه کوي دخته کوي یعنی مطابق همین کراس سیکشن مکمل تا یک بار چک و کراس چک باز در کراس سیکشن ها باز دوباره باز چک مفهوم پوه شوی یعنی لږ چک کوي چې دا سنټر لاین تاسو الاینمنت بیخي داسې ځای ته نه وي لیدلی چې یو کاندې ته رود ته تللی وي یا ډېر غره خواته ختلی وي نو لږ چک وکړئ بیا وروسته بیا ښه دا دومه ویل درته کوي ښه الاینمنت چې کله واخیست الاینمنت د چک منظم تا آخره پورې چې کله د منظم کړو نه بیا وروسته تاسو دونه څه شی کوئ پروفایل باید طولي کاته یا طولي سیکشن الاینمنت کې بعضې سیټینګونه دي لکه مثلا دا نوشتې دي سټیشن دی دو لیکنې اندازې کم ایجاد کول دلته به رایټ کلیک وکړي ور بشي چې شته ایډیټ الاینمنت لیبل په ایډیټ الاینمنت کې مین دغه میجر سټیشنونه دي دا په څو کې دي په شل متره کې دي 20 متر است نه متر نه 20 متر عموما 20 متر باشه اگر سیتینگ رنگ چیزهاش تغییر میکنید امی یک سیتینگ از مکمل است و تدی میاد نیست انتخاب کنید مثلا رنگ این از امی سنتر لاین یک فاصله هم داره نه دا فاصله چی طور که باشید دل تراش ایندیت مشتریش هم کالان است مثلا عموما ما و شما که پرینت میکنیم در مین اتری و یک اتری یک نسبت 1000 2.5 باشه قیمتش 2.5 یعنی قیمتش و این فاصله وای آفست از 10 متر یعنی فاصله که است 10 متر مثلا ما میخوایم که اینه 5 متر کنیم که ما کم بشه پوشوید مفهوم باده عموما دا چک است په پلان او پروفایل کې چې په یو نسبت 1000 تاسو په 3 ورقه کې پرینټ کوئ 2 یا 2.5 متر
خطونه سوی دوام کنی مثلا دا کماوی رایت کلیک ادیت لیبل ادیت جیومتری چه داره جیومتری پوینت ده شروع به آخر نقطه ده گلایه کنه دا کولش ده دو نیم دی مثلا دو او کولش چه ده دو اندازه و شکل هم تونی رنگونه تغییر که مثلا تا دو رنگ بکنی اوکی کوی شوی ما کنی انشاءالله بدو که یو شای جدال تکرار رو تو که بده میت پوینت بعد وقت تو سکور که میت پوینت مثلا این استارت پوینت است این پوینت میدم یک چیز نشان میده از کجا گم میکنه این رایت کلیک کن ادیت لیبل جیومتری پوینت اینه نه را کلیک کن نه کارب میت پوینت یا باشه بیرو بار جور میکنه زیادتر اینه از خاطر که ما و شما که با گلایی جدول میتونیم اینجا گلایی میآید کارت 1 کارت 2 کارت 3 باز که تو نمیدونید عموما ما آید میکنیم میت پوینتش از کجا آید میکنی اینه باشه انشاءالله بل شا وروسته دونه تاسو راشئ چې شته پروفایل په پروفایل کې کریټ پروفایل فرام سرفیس اگزیستینګ پروفایل سرفیس موږ تاسو زمین چه قسم است الاینمنت بعد انتخاب شوی اینجا اگزیستینګ سرفیس اد کچیر تاسو نه ساحه ناموار باشه نه باز 3 متر یک طرف 3 متر دیگر طرف هم آفست کشیدن دیگه مثلا ساحه کوهی است نه یک کلاینمنت خوا از امی سنتر لاین تر میکنه پروفایل باز ما میگم که 3 متر دورم یک پروفایل رسم کنم و 3 متر این طرف هم یک پروفایل رسم کنم عموما ساحات کوهی که باشه میره بار از این شما باز 3 الاینمنت خب اینجا ساحه هموار است و که خطرناک نیست از این خاطر ما شما مثلا در کوهستانی مثلا منجا انجینر صاحب یک دانه اینجا رسم میکنه در 3 متر یک دیگه هم بنداز 3 شو ارد میکنم در منفی 3 متر یعنی او طرف یک منه ارد حالی کل یمی یک اگزیستینگ گرفته اینی را باید ما و شما اگزیستینگ نکنم اینی را تغییر میکنم اگزیستینگ امی اگزیستینگ یک کاپی از پیشان میگیرم کدام یک انتخاب کنم تا باید همه چک سپری است نه خب اینی یه شاید تغییر میکنم سیشون کاپی از یک کاپی میگیرم فقط اینجا نوشته میکنم 3 مترش انتخاب است نه 3 متر از خاطر که را باز یک دانه آف میکنم کلگی آف میشه خب یک دانه است نه یک دانه شاید تغییر کنم مثلا رنگایش هم میتونی رنگش هم میتونی از یک دانه بینی رنگ کنی اوکی دیگر از یک کافی میگیرم نامشم منفی 3 رنگش هم میتونی مثلا شکل بگی مکمل رنگایش را مثلا بینی رنگ صحیح درام الاینمنت مشخص است پروفایل نیم نامش میتونید دیسکریپتور کدام چیزا که نوشته میکنی تمپلیت کدام یک چیز میکنی تغییر میکنی از اینجا گرید سپیسینگش تغییر اول مقیاس مثلا اگزاجریشن اگر یکی بر یک کنی از اینجا میتونیم باز ما پایسان سرینیک زیاد کار میکنیم هوریزونتال ورتیکال مثلا تایتلش چند چه قسم بشه هوریزونتال انتروال 50 متر است ورتیکال انتروال شان 5 متر است ما را کلگی تغییر میکنیم اتوماتیک ارتفاع از 0 تا آخر اگر میگی که نه 1 کیلومتر از 0 تا 1 کیلومتری میتونی ارتفاع مشخص میکنی که از بین اینی ارتفاعات اگر باشه برای ما پروفایل رسم کنیم ممکنه اتومات در ساحه چقدر ارتفاع است نظر کنیم
مینیمم نه. خود این سه پروفایل آمده. سه نکست. خود بوند چی داشته باشه اینجا در زیر یک بوند داره نه. در بوند اینی چیزا باشه میتونی میره تغییر کنی از اینجا یا رنگا و چیزایش ما تغییر نمیکنه. این از اینجا میشه باز تا آخر که آمد اونجا باز تغییر. کارت و پیل میگم میخوای کارت و پیل خواهد از این خاطر که تنها اگزیستینگ است. خب پیل خواهد ما چیزا نه این رسم نکردیم طوری نه. اگر کنیم نشان نمید باز پسان که اد کنیم این اینجا خواهد خب این طور است که ما در کامپیوترها خمیس ندارم که کار میکنه 20 کیلومتر کار نمیکنم. همین کارها ابتداییش میکنم الان چیزاش باز دو تا میکنم. مثلا 10 کیلومتر لاک 10 کیلومتر پروفایلش در یک و در زیادتر هم تا پروفایل ما در یک چیز میکنم. بعد از این باز جدا کار میکنم در دیگر را جدا مثلا میگم 0 تا 10 لاک میکنم. خاطر که دو کامپیوترها نمیشه اصلا کامپیوترها مثلا این 32 جی بی چیز داره $10,000 چند کنم بازم اون نمیکنم دا که زیاد میشه باز $2 میکنم. مثلا 10 کیلومتر در یک و 10 کیلومتر نگاه نه مشکل نیست. و عموما پروفایل که جور میکنی تا 20 کیلومتر هم انشاءالله مشکل نداره. در یک بامو کامپیوتر ما شما خب این چیز است در اگزیستینگ برای ما شما لیبل زد. در هر نقطه اگزیستینگ چیز تغییر میکنه نه ما میگم اگزیستینگ ما چیز کار ندارم لیبل ما با تجزیان دارم. هر یکیش جداش دا انتخاب کنید. لیبل دارم امپورت لیبل امپتی لیبل برشان که امپتی نیره برشان اینی را انتخاب کن. لیبل امپورت امپتی یا اینی را دیلیت کن از اینجا امپتی اد میکنی یا مثلا اینی را دیلیت میکنی هر یکیش دیلیت کنی یا میگم که نه امپتی بوند اد کنی را ما کار ندارم اینه چی میکنم. خب حالا مفهومش همیست که سنتر لاین این 0 است. به نظرم 0 ما بینیش است. این 3 متر یک طرف و این 3 متر دیگر طرف. وقتی که ساحه کوهی باشه مایل زیاد می باشه نه یک طرف مثلا در نورستان این کوه است نه دمی بغل سرک میره یک خواست در سنتر لاین پروفایل برات میگیره یک دانه اینجا میگیره یک دانه 3 متر اینجا او طرف میگیره 3 متر. حالا اینجا اگر تو چیز میکنه الان سنتر لاین چیز پروفایل تیپ میگه خب امور است ولی این ساعت است باز دوگاه طرفش که سعی کنید پروفایل این قبولان میشه طرف یعنی چقدر کات میاد و پایینم باز چقدر فیل میشه نه پایین کات یعنی برای ما شما اون طرف هم لازمی بلندی یک پروفایل بگیره که چقدر بلند است این مایل طرف الاینمنت دیزاین لاین تیر میکنم. مثلا ما دیزاین لاین از اینجا تیر میکنم منظم مطابق که اگزیستینگ میرم ما نمیفهم کی طرف چقدر پایین است نه چقدر است به پرکاری اون طرف زیاد میاد. اگه این الاینمنت برای ما اون طرف یک پروفایل باشه باز میفهمم اون قبلا نمیرم ما اینجا ما بند میرم این ساحه میرم که پلنگ هم کم میشه و کاتینگ هم شد مطابق همین الاینمنت در بعضی ساحه کوهی نیست از این خاطر خود چیز نداره مشکلات هم داره. خود دغه به مو تاسو آف کو ضرور نشته ده دو پر ضرورت نشه دیسپلی آف کما ډیلیټ کوم به نه چې موجود جدا میده که اگر در یک چیز میگرفتیم ولی یک دونه آف میکنم کلی آف میشه. اونجا برای 3 متر جدا گرفتم برای من پیسی جدا خوش فکر مفهومی تو داده انشاءالله شما داده میگم تاسو یعنی فقط الاینمنت نیست پروفایل خود از زمین یا قطع سنتر لاین سر قطع کرده میگه زمین این قسم حالت است ساحه. حالا مثلا میخواین چند است 50 متر باز 50 متر 50 متر میخوام که نه میره 20 رایت کلیک ادیت لیبل برو گرید یک خواهی